سلامونه احترامات په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ صحتمند او خوشحاله واوسېږئ د پوهې ځواک خپرونې ته ښه راغلاست. سراج الحق سادات یم. د پوهې ځواک خپرونه په بشپړ توګه تعلیمي او فرهنګي خپرونه ده. په دې خپرونه کې نن شپه موږ سره دوه ټیمونو ګډون کړی دی. ګوري چې کوم یو ټیم ګټونکی اعلانېږي او 10,000 افغانۍ له ځانه سره وړي. له دې څخه موږ 3 ډوله پوښتنې کوو: عمومي پوښتنې، 4 ځوابه پوښتنې او انځور لرونکې پوښتنې. اوس راځم د دې دواړو ټیمونو څخه اول یو ټیم سره معرفي کېږم، خو مخکې له دې چې معرفي شم دوستانو تشویق یې کړئ. اوس راځم د الف ټیم سره معرفي کېږم. سلام تاسو ته. خپل ځان معرفي کړئ او د ټیم نور ملګري هم در سره معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوو په نامه د خدای جل جلاله. اول سلام تاسو ته، بیا مقابل ټیم ته او بیا هغه لیدونکو ته چې پوهې ځواک خپرونه له لپاره تلویزیون څخه خپروي. نوم مې محمد ولی تخلص محمدي او خپل ملګري مې ګران ملګري مې عبید الله صدی و الیاس محمودي. خپرونه خپروي که ګوري؟ ګوري. صحیح ده. ډېره زیاته مننه. په خیر راغلی خپرونې ته. ښه چانس غواړم. تشویق دوستانو. د لیدونکو د الف ټیم سره معرفي شو. اوس راځو بي ټیم سره هم معرفي کېږو چې د یو څوک دی او له کومه ځایه څخه راغلي. راځو بي ټیم. تاسو ته هم سلام. خپل ځان معرفي کړئ او د ټیم نور ملګري هم در سره. سلامونه علیکم. هیله سعادت صاحب تاسو ته. مقابل ټیم ته حاضرین په تالار کې هغه کسان چې موږ د لمر تلویزیون له پردو څخه ګوري. زه احمد سلیمان خیل یم، یو تن د پوهې د ځواک ګډون کوونکی او له ما سره په ټیم کې رحیم الله او عبید الله. عبید الله. ښه چانس درته غواړم. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ښه چانس. دوستانو تشویق. د لیدونکو له دواړو ټیمونو سره معرفي شو. اوس راځو چیرته؟ عمومي پوښتنو ته. عمومي پوښتنې د الف ټیم څخه باید شروع کړم. ځم الف ټیم ته. ښه، محمد ولی آماده یاست؟ خالص اوسپنه کلکه وي او که نه؟ خالص اوسپنه کلکه وي، هغې په ترکیب کې څه نور مواد نه وي. ګوره، خالص اوسپنه کلکه وي که نه؟ کلکه وي. مطمئن یې؟ ډېره ښه ده. راځم دویم پوښتنې ته. د تلوار لغت مترادفه معنا څه ده؟ بیړه، عجله او عجله، تیزي. مطمئن یې؟ او څو فیصده مطمئن؟ 100% مطمئن. ډېره ښه ده. راځم وروستۍ پوښتنې ته. په هېواد کې د سرو زرو کانونه په کومو ځایونو کې شته؟ لوګر، غوربند، بدخشان. نور میدان وردک کې او قسمت کې شته. آفرین. تشویق دوستانو. محمد ولی څو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل؟ 2 پوښتنو ته ځوابونه سم دي او لومړۍ پوښتنه ناسمه ده. اوس یې درته زه وایم د لومړۍ پوښتنې ځواب: خالص اوسپنه دومره کلکه نه وي، خو د هغې الیاژونه له کاربن سره هغې ته کلکوالی وربخي چې د رنګ وهلو په مقابل کې هم مقاومت زیاتوي. البته د زنګ وهلو. ښه، او د دویمې پوښتنې ځواب دی بلکل سم او د دریمې پوښتنې ځواب دی هم سم و. په دویم پړاو کې ښه چانس. راځم چا ته؟ عبید الله جان. آماده یې؟ بیخي ټایټ و ریټ. شکر. کوشش وکړه چې په لوړ اواز خبرې وکړئ. صحیح ده عبید الله جان؟ لومړۍ پوښتنه: شبه فلزات کومو عناصرو ته وایي؟ شبه فلزات کومو عناصرو ته وایي؟ دویمه پوښتنه: د تکبر لغت معنا څه ده؟ تکبر غرور، یعنی غرور. څه؟ غرور. تاسې غږ اورئ؟ غرور. راځم درېیمې پوښتنې ته. د انرژي د نه نوي کېدو سرچینې کومې دي؟ دقت، فکر. د انرژۍ د نه نوي کېدو سرچینې کومې دي؟ تشویق دوستانو. عبدالله جان څو پوښتنو ته ځوابونه وویل؟ یوې پوښتنې ته ځواب سم او 2 پوښتنو ته چوپ پاتې شولې. اوس درته زه وایم د لومړۍ پوښتنې ځواب هغه عناصر دي چې 2 ګوني خواص لري، د شبه فلزاتو په نوم یادېږي. د دویمې پوښتنې ځواب دی بلکل سم او د درېیمې پوښتنې ځواب نفت، ډبرو سکرو او ګاز. په دویم پړاو کې ښه چانس. راځم الیاس جان ته. الیاس آماده یې؟ لومړۍ پوښتنه: کوم ګاز امونیا ته ورته جوړښت لري؟ راځم دویمې پوښتنې ته. د تفسیر لغت معنا څه ده؟ تفسیر معنا لغت معنا څه ده؟
راځم وروستۍ پوښتنې ته د نغلو برېښنا فابریکه څو توربینونه لري؟ 3. کم 3 به نه وي ګورې، شاید 5 اوسېږي 6 اوسېږي. ما 5 6 یاد کړل، تا ویلې 4. تشویق دوستانو. الیا جان تاسو یوازې یوې پوښتنې ته ځواب سم دی، هغه هم وروستۍ پوښتنه ده چې تاسو ویل 4 توربینونه لري او 2 پوښتنو ته ځوابونه ناسم دي. اوس درته زه وایم د لومړۍ پوښتنې ځواب. ما پوښتنه وکړه کوم ګاز امونیا ته ورته جوړښت لري؟ تاسو چپ پاتې شولئ. صحیح ځواب یې نایتروجن ترای فلورایډ یو باثباته ګاز دی چې امونیا ته ورته جوړښت لري. او د دویم پوښتنې ځواب څرګند یا بیان. او د دریم پوښتنې ځواب دی بالکل سم. په دویم پړاو کې درته ښه چانس غواړم. تشویق دوستانو. د لویندونکو د الف ټیم څخه عمومي پوښتنې پای ته ورسېدلې. اوس راځو بې ټیم ته، ګورو چې بې ټیم څه کوي. آیا زموږ پوښتنو ته ځوابونه راکوی شي او که نه؟ ځو بې ټیم ته. ښه، نوم مبارک دی؟ ضیا احمد. ضیا احمد، ډېر ښایسته نوم دی ماشاءالله. ضیا احمد ورور، لومړی پوښتنه مړه چونه یا کلسیم هایدروکساید څه ډول لاسته راځي؟ د کلسیم او کلسیم او هایدروجن اکسیجن کله سره یو ځای کړو. راځم دویم پوښتنې ته. د تعادل لغت مترادفه معنا څه ده؟ تعادل برابرۍ. برابري. کولی شئ مثال وړاندې کړو دوستانو ته؟ ټول انسانان له یو بل سره باید تعادل وکړي، برابري وکړي. ډېر ښه. راځم وروستۍ پوښتنې ته. په هیواد کې د ډبرو سکرو هغه تولیدات چې لوړه سلنه لري په کومه سیمه کې دي؟ د څه شي؟ په هیواد کې د ډبرو سکرو هغه تولیدات چې لوړه سلنه لري په کومه اشتفا او کرکر کې. کوم ځای کې؟ اشتفا او کرکر معدنو کې دي، سمنګانو کې. تشویق دوستانو. څو پوښتنو ته ځواب ویلو؟ 2 یا یو پوښتنې ته ځواب سم دی او 2 پوښتنو ته دې ونشو کولی چې ځوابونه راکړئ چې لومړۍ پوښتنه وه او دریمه پوښتنه وه. اوس یې درته زه وایم د لومړۍ پوښتنې ځواب کله چې ژوندۍ چونه له اوبو سره تعامل وکړي کلسیم هایدروکساید لاسته راځي. د دویم پوښتنې ځواب د سم و. د درېیم پوښتنې ځواب د سوپ درې کان څخه. په دې هم پړاو کې ښه چانس. نه راځم رحیم الله جان ته. رحیم الله جان آماده یې؟ بله آماده یم. سټرس خو نه لري؟ نه. پوښتنې اسانه دي. ښه، لومړۍ پوښتنه فاسفورس څو الکتروپي لري؟ فاسفورس 2 الکتروپي. فاسفورس څو الکتروپي لري؟ 2 الکتروپي. جان. راځم دویمې پوښتنې ته. د تحول لغت معنا څه ده؟ تحول تغییر. تغییر، بدلون. کولی شئ مثال وړاندې کړئ دوستانو ته؟ په افغانستان کې په د آخرو وختو کې ډېر سیاسي تغیرات راغلي. راځم درېیمې پوښتنې ته. د درونټې برېښنا فابریکه څو توربینونه لري؟ 3. 3 دانې لري که 4؟ 3. مطمئن یې؟ نږدې نه دي کتلي دي؟ 1 2 3. نه صحیح ده. 3. کوم ځینې دي زده کړي؟ 11 جغرافیه کې ده. ماشاءالله. تشویق دوستانو. رحیم الله جان تاسو 2 پوښتنو ته وکولی شو چې سم ځوابونه راکړي چې دویمه او درېیمه پوښتنه وه. د لومړۍ پوښتنې ځواب دی ناسم دی. اوس یې درته څه وایي؟ د لومړۍ پوښتنې ځواب فاسفورس 3 الکتروپي لري، سور، سپین او تور. تاسو څه یاد کړه؟ ما داسې فکر وکړ چې ایزوتوپ یادوي، هغه الکتروپي شکل. انسان ډېر ضعیف او کمزوری شی دی. په دویم پړاو کې درته ښه چانس غواړم. راځم چاته؟ عبیدالله په لوړ اواز خبرې کوئ تر څو ستاسې غږ زه په سمه توګه واورم. پوښتنو ته آماده یاست؟ بله. آماده یاست؟ لومړۍ پوښتنه د لیتیم له مالګې څخه په کوم ځای کې ګټه اخیستل کیږي؟ راځم دویمې پوښتنې ته چې ډېره اسانه پوښتنه ده. د ترحم لغت معنا څه ده؟ مهرباني، رحم کول. رحم کول. کولی شئ مثال وړاندې کړئ؟ الله متعال په موږ باندې ډېر رحم وکړي. ترحم وکړي، رحم وکړي. ډېر ښه. راځم وروستۍ پوښتنې ته. د انرژي د نوي کېدو سرچینې کومې دي؟ انرژي؟ د انرژۍ د نوي کېدو سرچینې کومې دي؟ د انرژي د نوي کېدو سرچینې کومې؟
ستاسې وخت پای ته ورسېد. تشویق وسته. عبیدالله جان څه فکر کوي؟ څو پوښتنو ته ځوابونه وویل؟ یوې پوښتنې ته جواب سم دی او دوه پوښتنو ته د ځوابونه ناسم دی. اوس درته زه وایم د لومړۍ پوښتنې ځواب د روحي خفګان په له منځه وړلو کې ګټه اخیستل کېږي چې تاسو ویلې د خوړو. هغه اشتباه و. دویمه پوښتنې ځواب د سم او د درېیمې پوښتنې ځواب اوبه، لمر او باد. په دویم پړاو کې ښه چانس. په ویاړئ. تشویق د ستانو. د لوبېدونکو له دواړو ټیمونو څخه عمومي پوښتنې پای ته ورسېدلې. اوس ځو دویم پړاو ته. په دویم پړاو کې به څه وي هغه به درته زه وروسته ووایم. خو مخکې له دې چې لاړ شو دویم پړاو ته، اول ځو چېرته؟ اول ځو یو لنډ شانده مخلو بېرته راګرځو. له موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست دوستانو دویم پړاو ته. په دویم پړاو کې څلور ځوابه پوښتنې د هر یو ټیم نه دوه پوښتنې کېږي. هره پوښتنه باید په 10 ثانیو کې ځواب کړي چې هره پوښتنه 10 نمرې لري چې ډېرې زیاتې نمرې د دواړه ټیمونه باید کوشش وکړي، همت وکړي تر څو زموږ پوښتنو ته سم ځوابونه راکړي او نن شپې د پوهې ځواک په خپرونه کې ګټونکي اعلان شي. راځم د الف ټیم څخه پوښتنې شروع کوم. محمد ولی پر سمانه پوه یاست؟ آماده یاست؟ لومړی پوښتنه د کپ په لکۍ کې د شاهپر دنده څه ده؟ الف متوازن حرکت او لامبو، ب د کپ تنفس، جیم د کپ تکثر، دال د کپ تغذیه. مشوره وکړئ. د کپ په لکۍ کې د شاهپر دنده څه ده؟ متوازن حرکت او لامبو، د کپ تنفس، د کپ تکثر، د کپ تغذیه. دقت ډېر زیات وکړئ ستاسې وخت په کمېدو روان دی. حرکت متوازن. حرکت متوازن یعنی الف جز. متوازن حرکت او لامبو. مطمئن یاست؟ سمه ده. وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه. د دې ځواب بلکل سم دی. راځم دویمې پوښتنې ته چې ډېره اسانه پوښتنه ده. د اشپشتې ډبرو سکرو کان په کومه دره کې دی؟ الف د سیغان دره کې، ب د نورستان دره کې، جیم د پغمان دره کې، دال هیڅ یو. د اشپشتې ډبرو سکرو کان په کومه دره کې دی؟ د سیغان دره کې، د نورستان دره کې، د پغمان دره کې، هیڅ یو. دقت ډېر زیات وکړئ او یو جز وټاکئ. وخت لرئ؟ جان هیڅ یو. هیڅ یو. پښیمانه کیږئ. محمد ولی جدي درته وایم پښیمانه کیږي. دال جز خیر؟ سیغان. الف جز؟ الف که دال؟ الف یې ونیسه نو. الف ملګرو سره مشوره وکړه؟ الف جز. سمه ده. وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه. بلکل سم دی. آفرین. محمد ولی څنګه د ذهنیت تغییر شو؟ اول د دال جز انتخاب کړو بیا د الف جز انتخاب کړو. ولې؟ مشوره د دوی وه. ما سیغان ویلې دوی ویلې لږ فکر متفاوت و. ښه رایه بیا زیاته په سیغان شوه. ښه چانس درته غواړم په درېیم پړاو کې هم. مننه. یا هم په ویاړې دوستانو. د لوبېدونکو د الف ټیم څخه څلور ځوابه پوښتنې پای ته ورسېدلې او دواړو پوښتنو ته یې سم ځوابونه راکړه. اوس راځو بې ټیم ته. ګورو چې بې ټیم څه کوي. ښه تاسې آماده یاست؟ پروسه باندې پوه یاست؟ پوښتنې سختې وکړم که اسانې؟ پوښتنې سختې وکړم که اسانې؟ مشکل هر څه زما زړه وي. څه شي کاغذ کې. سمه ده. لومړی پوښتنه د حلقوي چینجیو د وینې دوران څه ډول دی؟ الف خلاص دی، ب تړلی دی، جیم نیمه خلاص دی، دال نیمه تړلی. مشوره وکړئ. د حلقوي چینجیو د وینې دوران څه ډول دی؟ خلاص دی، تړلی دی، نیمه خلاص، نیمه تړلی. دقت ډېر زیات وکړئ. وخت لرئ. د وخت په اړه تشویش مه کوئ. دویم جز تړلی دی. مطمئن یې؟ سمه ده. وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه. د دې ځواب بلکل سم دی. ماشاءالله قدونه سره بیخي فکس دي. ستا قد جګ دی، د هغې یو څه لږ ټیټ دی، بیا ورپسې ښه ټیټ دی. ښه جوړه راغلي یاست. راځم دویمه پوښتنې ته. په کومو نقشو کې د حیواناتو روزنه لاسي او ماشیني صنایع ښودل کیږي؟ الف فیزیکي، ب سیاسي، جیم ترانسپورتي، دال اقتصادي. مشوره
دقت ډېر زیات وکړئ. په کومو نقشو کې د حیواناتو روزنه لاسي او ماشیني صنایع ښودل کیږي؟ فزیکي، سیاسي، ترانسپورټي، اقتصادي. اقتصادي صحیح ده کنه. اقتصادي صحیح ده. څلور. اقتصادي صحیح. څلورم جز. جان؟ څلورم جز. اقتصادي. اقتصادي. مطمئن یاست؟ سمه ده. وبګورئ چې ستاسې ځواب سم دی او که نه د دې ځواب بلکل سم دی. آفرین. تاسو وکولی شو چې په دویم پړاو کې دواړو پوښتنو ته سم ځوابونه راکړئ. په دریم پړاو کې درته هم ښه چانس غواړم. ګډونوالو له دواړو ټیمونو څخه د دویم پړاو پوښتنې پای ته ورسېدلې چې څلور ځوابه پوښتنې دي. اوس ځو دریم پړاو ته. خو مخکې له دې چې لاړ شو دریم پړاو ته، په دریم پړاو کې به څه وي؟ څه فکر کوئ تاسې؟ په دریم پړاو کې د مختلفو هیوادونو تاریخي سیمې او بیرغونه دي. خو مخکې له دې چې دریم پړاو پوښتنې شروع کړو، یو لنډشانده مخلوق بېرته راګرځو، له موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. وروستي پړاو ته ګورو چې موږ د پوهې ځواک په خپرونه کې کوم ټیم ګټونکی ټیم اعلانېږي. هغه ټیم به ګټونکی ټیم اعلانېږي چې کوم ټیم په پوره آمادګۍ سره راغلی او زموږ پوښتنو ته سم ځوابونه راکړي او ډېرې نمرې واخلي. او په دې پړاو کې د مختلفو هیوادونو تاریخي سیمې، بیرغونه او نقشې ښودل کیږي. راځم د الف ټیم څخه پوښتنې شروع کړم. محمد ولی، آماده یاست؟ پر سمانې پوه یاست؟ سکرین. دا د کوم هیواد بیرغ دی؟ اول سودان، دویم جاپان، دریم فرانسه، څلورم عراق. سودان، جاپان، فرانسه، عراق. دقت ډېر زیات وکړئ. خپل ځان سره مشوره وکړئ. ولی جان او عبیدالله جان. عبیدالله جان مه ګوره اشتراک کننده ته، ګډون کوونکو ته مه ګوره. ستاسې وخت په کمېدو روان دی. یو جز انتخاب کړئ. یو جز انتخاب کړئ. وخت مو پای ته رسیږي. سودان. الف جز. اول جز. سمه ده. وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه. د دې ځواب بلکل سم دی. راځم دویمې پوښتنې ته. سکرین. دا د کوم هیواد نقشه ده؟ اول منګولیا، دویم ملیزیا، دریم مصر، څلورم یوګانډا. مشوره وکړئ. منګولیا، ملیزیا، مصر، یوګانډا. دقت ډېر زیات وکړئ. وخت لرئ. د وخت په اړه تشویش مه کوئ. محمد ولی، بیا ګډون کوونکو ته ونه ګورئ. که چېرته ګډون کوونکو ته دې وکتل ستاسې صحیح سوال موږ هم اشتباه نه شو. ملیزیا. دویم جز. سمه ده. وبګورئ چې ستاسې ځواب سم دی او که نه. د دې ځواب بلکل سم. راځم درېیمې پوښتنې ته. سکرین. د دغه تاریخي ځای نوم واخلئ. اول د غزني منار افغانستان، دویم د شیراز ښار یوه برخه ایران، دریم د کابل بالاحصار کلا یوه برخه افغانستان، څلورم هیڅ یو. دقت ډېر زیات وکړئ او سم ځواب په نښه کړئ. مشوره خپل ځان سره وکړئ. د غزني منار افغانستان، د شیراز ښار یوه برخه ایران، دریم د کابل بالاحصار کلا یوه برخه افغانستان، څلورم هیڅ یو. یو جز انتخاب کړئ. یو جز انتخاب کړئ. اول جز د غزني منار افغانستان. سمه ده. وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه. د دې ځواب بلکل سم دی. آفرین. تاسو وکولی شو چې په آخرني پړاو کې درېواړه پوښتنو ته سم ځوابونه راکړئ. دوستانو بیا هم په ویاړې تشویق. ګډونوالو د الف ټیم څخه عمومي پوښتنې پای ته ورسېدلې، څلور ځوابه پوښتنې هم پای ته ورسېدلې او د آخرني پړاو پوښتنې هم پای ته ورسېدلې. اوس راځو بي ټیم ته. د بي ټیم سره د آخرني پړاو پوښتنې پاتې دي. ګورو چې دوی څه کوي. زموږ پوښتنو ته ځوابونه راکوی شي او که نه. اوس به معلوم شي. ځو بي ټیم ته. ښه، تاسې آماده یاست؟ سکرین باندې تاسې غږ کوئ که زه غږ وکړم؟ نه، تاسې غږ وکړئ. زه ته غږ وکړه. غږ کړه. زه به څه ورته سکرین بیرغ. سکرین نه لکه سکرین. دا د کوم هیواد بیرغ دی؟ اول سوریا، دویم سومالیا، دریم بلغاریا، څلورم ازبکستان. مشوره وکړئ. سوریا، سومالیا، بلغاریا، ازبکستان. یو جز انتخاب کړئ. دقت ډېر زیات وکړئ. ستاسې وخت په کمېدو روان دی. یو جز انتخاب. دویم جز. سومالیا.
مطمئن یاست و پښیمانه نشئ دویم جز خیاط کړو قید کړه سمه ده وبه ګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه د دې ځواب بلکل سم دی راځم دویم پوښتنې ته سکرین دا د کوم هیواد نقشه ده اول ازبکستان دویم سوریه دریم سومالیا څلورم روسیه ازبکستان سوریه سومالیا روسیه دقت ډېر زیات وکړئ وخت لرئ نقشې ته ښه دقیق وګورئ تصویر ته وګورئ صحیح سنه څلورم جز روسیه روسیه مطمئن یاست پښیمانه نشئ نه پښیمانه کېږم وخت لري شاید سومالیا واوسیږي نه سومالیا شاید ازبکستان واوسیږي شاید سوریه واوسیږي روسیه و روسیه سمه ده وبه ګورئ چې ستاسې ځواب سم دی او که نه د دې ځواب بلکل سم راځم وروستۍ پوښتنې ته سکرین د دغه تاریخي ځای نوم واخلئ اول د ناین جامع جومات ایران دویم د شاهجهان جومات پاکستان دریم د کابل پل خشتي جامع جومات افغانستان څلورم هیڅ یو جز انتخاب کړئ د ناین جامع جومات ایران دویم د شاهجهان جومات پاکستان دریم د کابل پل خشتي جامع جومات افغانستان څلورم هیڅ یو جز انتخاب کړئ ستاسې وخت په کمېدو روان دی ستاسې وخت په کمېدو روان دی یو جز انتخاب کړئ یو جز انتخاب کړئ دویم جز دویم جز د شاهجهان سمه ده وبه ګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه د دې ځواب بلکل سم دی آفرین تاسې وکولی شو چې په وروستي پړاو کې درېواړه پوښتنو ته ځوابونه سم راکړئ څه فکر کوئ تاسې ګټونکي شوي یاست که مقابل مساوي څه پوه شوئ ځکه نو راوالم شو مساوي به نه وي مساوي دي. شاید الف ټیم ګټونکی شوی مشکل سمه ده زه به بیا هم نومرې وایم صحیح ده. دوستانو ته تاسې څه فکر کوئ دوستانو کوم ټیم ګټونکی اعلانېږي څوک وایي مساوي دي ګوتې جګې کوي څوک وایي چې ګټونکی شوي دي ګټونکی شوی دی ښه زه به نومرې وایم الف ټیم په اولني پړاو کې 20 نومرې واخیستې په دویم پړاو کې 20 نومرې واخیستې په درېیم پړاو کې 15 نومرې واخیستې چې ټول کېږي څو 50 په ویاړې بی ټیم په اولني پړاو کې 20 نومرې واخیستې په دویم پړاو کې هم 20 نومرې واخیستې او په درېیم پړاو کې 15 نومرې واخیستې چې ټول کېږي څو 55 د نومرو ښکاري چې د نن شپې د پوهې ځواک په خپرونه کې دواړه ټیمونه سره مساوي دي اوس له دې څخه موږ طلایي پوښتنه کوو هر چا چې بزر زر ووهلو او زموږ پوښتنې ته ځواب سم و هماغه ټیم به د نن شپې د پوهې ځواک په خپرونه کې ګټونکی ټیم اعلانېږي پوښتنه په دې شکل باندې ده چې ډېره اسانه پوښتنه ده خو پوښتنه په دې شکل ده چې پوښتنه وایي چې لاس کته کړه د انسان په بدن کې څو هډوکي دي زم الف ټیم طرف ته دور خورم ځکه چې بزر یې زر وهلو د انسان په بدن کې څو هډوکي دي 243 اوهو ماشاءالله 243 هډوکي د انسان په بدن کې دي سمه ده وبه ګورو چې د دې ځواب سم دی او که نه د دې ځواب بلکل ناسم دی وایي د انسان په بدن کې څو هډوکي 243 ډېر زیات هډوکي دوستانو اوس ولاړ شو بی ټیم ته ګورو چې بی ټیم څه کوي آیا زموږ پوښتنې ته ځواب سم راکوی شي او که نه سو بی ټیم ته ښه د انسان په بدن کې څو هډوکي دي 204 دانې څو 204 دانې 204 دېرش و شپږ 204 سمه ده وبه ګورې چې ستاسې ځواب سم دی او که نه د دې ځواب بلکل سم دی آفرین دوستانو که چیرې تاسې هم غواړئ زموږ په خپرونه کې ګډون وکړئ زموږ د تلیفون شمېره ده 01119 25 تاسو کولی شئ په همدې شمېره باندې اړیکه ونیسئ زموږ همکاران به ډېر ژر تاسو ته ځواب درکړي راشئ د پوهې ځواک خپرونې ته له نږدې نه لیدنه وکړئ هم به مو پوهه زیاته شي هم به 1000 افغانۍ وګټئ دا هم د نن شپې خپرونه وه تر سبا شپې پورې الله تعالی